د شنو ځنګلونو په څنډه کې یو ساده خر اوسېده. نوم یې لالو و. د هغه ژوند ډېر ساده و. سهار به یې کار کاوه، د ورځې به یې واښه خوړل او د شپې به ویده کېده. هېڅ شکایت یې نه درلود. کار هو کار دی، ښې ته مې مړېږي، همدا بس دی. لالو به د ځنګل څنګ ته د بزګرانو بارونه وړل. لرګي، غله، اوبه، هر څه به یې په شا بار و. هر ماښام به خپل کوچني ځای ته راستنېده، هلته چې نور حیوانات هم اوسېدل. یوه ورځ لالو د یوې ونې لاندې آرام کاوه. یوه ګیدړه چې نوم یې روبه و راغله. لالو، ته ډېر ستړی ښکارې. نه بس له همهغه وښو مې زړه تنګ شوی. روبه وخندل. نو ولې ته نه وې ناهورې؟ زه خر یم، زمری نه یم، خو د زمري د غوښې بوی خو ډېر خوندور وي. همدا د غوښې خبره د لالو په ذهن کې پاتې شوه. هماغه شپه ویده نه شو، ځان سره یې سوچ کاوه غوښه به څنګه وي. خرس، زمری، لیوه ټول یې خوري. آیا رښتیا هم دومره خوندوره ده؟ بله ورځ یې له موټو خر څخه وپوښتل. وروره غوښه څنګه وي؟ دا پوښتنه ښه نه ده. لالو غوښه د زوړبرو خوړ دي او له خطره ډکه ده. زمري غار ته مرګ لاره ده. لالو سر وخوځاوه، خو زړه یې قانع نه شو. څو ورځې یې واښه خوړل، خو خوند یې نه ورکاوه. یوازې یو ځل به یې ګورم. د شپې په تیاره کې د زمري غار ته ورغی. هر بوټه ورته د زمري په شان ښکارېده. د غار دننه د ښکار غوښې، هډوکي او بدبویي و. زمری نه و. لالو یوه کوچنۍ ټوټه غوښه وخوړه. خوند یې عجیب و. نه پوهېده غوښه ده او که نه. ناڅاپه د زمري غږ راغی. څوک دی زما په غار کې؟ لالو وتښتېد. زمری ورپسې شو. په ډېر سختۍ لالو ځان وژغورو. سهار خپل ځای ته راورسېد. بدن یې لړزېده. پوه شو چې د یو خوند لپاره یې د نږدې ژوند له لاسه ورکړی وی. وروسته زمري ټول زورور حیوانات راوغوښتل. یو خر زما غار ته ننوتی، هغه پیدا کړئ. لالو ډېر وېرېدلی و. نه یې خوړل کولی شول، نه ویده کېده. خرس او ګیدړې ورته د عقل لاره وختل. لومړی په ځنګل کې دا خبره خپره کړه چې خر مړ شوی دی. زمري شک وکړ، خو بیا هم پخپله راغی. لالو له غاره راووت. ما تېروتنه کړې وه. زه خر یم، زمری نشم کېدی. زمري لږ فکر وکړ. دا ځل دې به هم، خو خر باید د خرو کار وکړي، نه د زمري. لالو ژوندی پاتې شو، خو په تل شوی و. کمې به یې خبرې کولې او ډېر به یې فکر کو. پوه شو چې هر څه د هر چا لپاره نه وي. وروسته په ځنګل کې سخته وچکالي راغله. زمری وږی شو او خطرناک شو. ټول حیوانات وېرېدلي وو. بیا ټولو لالو ته وکتل. لالو بیا د زمري غار ته ولاړ. دا ځل د ځان لپاره نه، د ځنګل لپاره. که ته بې حسابه کار وکړې، ځنګل به تباه شي. زمری چوپ شو. خپل زور، غوسه، مسؤلیت یې یاد شو. ښکار به محدود وي. ورو ورو باران وشو، واښه شنه شول. ځنګل بیا نوی شو. لالو نه باچا و نه اتل، خو درناوی یې درلود. زما بچو، د دې کیسې سبق دا دی چې هر څوک زمری نشي کېدی او هر زمری ښه باچا نه وي. کله کله تر ټولو ساده کس تر ټولو ستره خبره کوي.